اوله سپاره د 14مې رکوع نه تر 15مې رکوع پورې. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل اولادی د یعقوب علیه السلام، اولادی د یعقوب علیه السلام یاد کړئ هغه نعمت ما چې ما کړو په پلرو د تاسو باندې، وانی فضلتکم علی العالمین، او بشک ما تاسو ته بهتري درکړې و په خلکو د زمانه د خپل باندې. واتقوا یوما، او که نعمت شکر نه کوي ادا نو وډار شي د عذاب دی غورت نه لا ترجی نفس عن نفس شیئا، چې بدل نه شي ورکولای هیڅ نفس د کافر د طرف نه هیڅ شی اندې هیڅ شي، ولا يقبل منها عدل، او نه قبليږي دغه نفس کافره د طرف نه فدیه، ولا تنفعها شفاعت، او نه ګټه رسیدا نفس کافره ته شفاعت، ولا هم ينصرون، او نه به دې سره څه مدد وکړي چې په زور د عذاب نه د اخلاص شي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. چونکه د ابراهيم عليه السلام عظمت په ټوله دنیا کې مسلم ده، يهودي مني، نصارای مني، مشرکین مني، مسلمان مني. د دغه وجنه د کافرونو ما بیان کې چارته تویل د خسړي ارسړی طلبګار شي چې د دې موږ ده لکه ورسته بیا روان د يهودو بویل چې ابراهيم عليه السلام يهودي و، نصاراو بویل چې ابراهيم عليه السلام نصرانای و، مشرکین بویل خو موږ یو دي د په ملت باندې ځکه د اسماعیل عليه السلام اولاد یو. الله دا ثابتي چې ابراهيم عليه السلام ته عظمت خدای د دین په خاطر ورکړو. انور تردیدونه د دې خورس را روان دي که عظمت غواړي په دین مشرف شه، په يهوديت په نصرانيت او په بل څه کې نه پیدا کیږي. الله ابراهيم عليه السلام باندې امتحان راوست، خو په امتحان کې کامیاب شه. الله تعالی د نبوت غټ مقام ور نصیب کړ. خدای دې ستې د امت په باب کې بیا سوالونه کوي، د اولادی په باب کې سوالونه کوي، په دغه کې بیا عربي کریم څخه تقیدات ورسره کوي. واذ ابتلى ابراهيم ربه، ابراهيم مفعول ده مقدم ده، رب مرفوع ده هغه فاعل ده مؤخر ده. په فاعل پورې چې ضمیر د مفعول متصل شي نو مفعول مقدم کیږي چې زما د قبل ذکر لفظن رتبتن را نشي. که قصدن دلته څوک د قرات وي و اذ ابتلى ابراهيم ربه کو پرته پوزي، ځکه بیا خدای مانه چې ابراهيم عليه السلام د خدای پاک نه امتحان واخیست، قصدن چې وي کو پرته وای پوزي. و اذ ابتلى یاد کا هغه وخت چې امتحان واخیست ابراهيم دی ابراهيم عليه السلام نه چا واخست ربه رب ده بکلمات په یو څو کلمات سره. نبی عليه الصلاه والسلام د سنت بیان چې کوي ابو داود شریف روایت او په ترمذی په دغه کې چې ذکر کیږي چې څو شیان دي د ټولو انبیانو مشترک سنت دي، دا د ابراهيم عليه السلام د وخت نه را شروع شوی دي. په خلو او بو تیرول مزمزه، په پازو اوبو پورته کش کول، استنشاق، بریتونه لنډول، مسواک ویل، ګوره دا څلور څه دلته نږدې سره راغله. په خوله اوبو غړول، په پازو اوبو پورته کش کول، مسواک ویل، بریتونه لنډول، او په مابین د سر کې لیکه ایستل، 15 په سر کې شو. نوکان پرې کول، د تخرګو ویښتان یستل، د نامه لاندې ویښتان رخیل، سنت کول، سنتي دا الګ چې سنت کیږي، او استنجا په اوبو، دا 15 بیا په دانور بدن کې شو. نو نبی اسلام یې 10 من الفطره، لاس شیان د فطرت نه دي، د سنتو د انبیاو نه دي. نو اقوال خو ډیر دي، کې یو مشهور قول دا ده چې د ابراهيم عليه السلام ابتلا خدای پاک په دغه لاس شیان وکړه. فاتمهن د پورا کړه. قال ربي کریم ورته ویل اني جاعلك للناس اماما، زګر ځون کيم تعالی را د خلکو مقتدا په دین کې د مقتدا کوم. د دستي د اولاد په باب کې چې په دین کې مم نیک خلک پیدا کړي. ګوره پلار به د دین د اولاد د نیکی کوشش کوي. قال ومن ذريتي، اي الله د ما په اولاده کې مقتدیان وګرځي. قال لا ينال عهد الظالمين، الله تعالی ورته ویل نه رسیږي امانت ما کافرانو ته. بعض خلک وی چې په دې اولاد په باب کې د ابراهيم عليه السلام سوال خدای نه کو قبول، ځکه دوی له په اولاده کې مې مقتدا وګرځي. الله تعالی ورته ویل د ما عهد ظالمانو ته وای نه، تفصیل ده د ار اولاد لپاره پیغمبري وغوښته
ومن تبعیضه ده کنه ځینې مې په اولاده کې هم مقتدیان کې شو کنه شو خو الله په دغه کې قای ذکر کو پوهه کو د اولادې په باب کې د سوال قبلوم خو دغه مقام دغه منصب چې رسیږي مؤمن ته رسیږي کافر ته نه رسیږي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د کفر نه د کبیرو صغیرو ګناو نه د اوله نم پاک دي به خدای پاک پیغمبر کوي د اوله نه د اخلاق حسنه او چختن دي د کنکونی نه خدای پاک معصوم لوی کړی دي اوس نو کوي د عهد نه نبوت مراد شي د ظلم نه عامه منا مراد ده خدای پاک ته د سوالو کې چې په اولاده کې مم انبیا پیدا کې الله ورته د ما عهد چې د نبوت نه رسیږي ظالم ته ظلم په عامه معنا واخله لوی ظلم کفر ده هر ګناه ظلم ده دغه عصمت انبیا او ثابت شو ظالم ته مطلقاً چې که ګناه کې یغه تم نبوت نه ورکول کیږي که کفر کې یغه تم نبوت نه ورکول کیږي نو معلوم ده چې د انبیا او نه ګناه نه ده شوی ځکه خو الله ویله قید ذکر کو نرسیږي عهد ما نبوت ما ظالم ته هر ګناه که صغیره ده که کبیره ده ظلم ده نو ظالم ته نبوت نه ورکول کیږي انبیا چې معلومیږي چې هغه ظالمان نه دي ګناه نشته هغه ما مخکې اول ورځ درته ویله چې څه ترفیق دي هغه حسنات الابرار سیئات المقربین دي او که دغه عهد نه دغه امامت نه پاچایي واخستې شي بیا به د ظلم نه کفر واخلو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا د استحقاق په لحاظ کافر په مسلمان باندې حاکم نشي جوړېدای قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين ويجعلنا البيت مثابه للناس وامنا یاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې وګرځول موږ کعبه مبارکه زائد ثواب للناس لپاره د خلکو زائد ثواب یو معنا په کعبه مبارکه کې یو المن د نور دنیا تر یو لک منځو بهتر د څومره ځای ثواب شو هر فرض عبادت کې دغه ده هر فرض عبادت کا زکات الته ادا کوي که روزه الته نشي که المنځ کوي د نور دنیا حرام نه دی باندې د خلکو په نسبت یو لکه ده او یا د مسابت نه ځای دی ورګرځیدن موږ وګرځول بیت الله ځای دی اجتماع د خلکو ارس مسلمان په ځکه شوق د چې زورغله حرام د خدای ته د دنیا د اطراف نه خلک ګرځي ته جمع کیږي و امن او ځای دی امن ومن دخلوا كان امنا د جهل په دور کې په نور خلکو لټماری او غلا او قتل او قتال بو خو د حرام خلکو مشرکین خدای احترام زړه ته ورغورځولای وو په یغ باندې کار نه دلو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وینسه مؤمنانو د زائد درېدلو د ابراهيم عليه السلام نه چې وینسه زائد المنځه طواف مو چوکو بیا دوه رکعات المنځ د مقام ابراهيم په څنګه وکي مقام ابراهيم حضرت ابراهيم عليه السلام لکه ورسته د بیت الله د جوړیدن خبره بیا روانه ده چې کعبه مبارکه جوړوله اسماعیل علیه السلام کومک ورسره کوي دیوال جګ شو اسماعیل علیه السلام نو ورسیږي تیګه راړ ورته کېخو په دغه تیګه ابراهيم علیه السلام ولاړ اسماعیل علیه السلام تیګه ورکی د پیغ ځای غدي خو دیوال چې نور څه جګ شي د تیګه خپل جګيږي لکه الف په شکل باندې خپل جګيږي دغه تیګه الله نرمم کړ ابراهيم عليه السلام ته چې خو ته هم تکلیف نه ورکی په لوڅو په ولاړ ده خو په نه خوږي حتی لکه په پسته خټه کې قدمونه پکې نه وته په دغه تیګه کې نن هم یادګار شته خو هغه قدمو مبارکو د ابراهيم عليه السلام چې کوم الته تصویر موجود ده د حفاظت لپاره چې مخکې به د تبرک لپاره خلکو لاسونه پوهل لکه حجر اسود چې مسکی دا مقام ابراهيم به مسکو او په مخلو هغه تیګه ویل کیږي بیا نن سبا هغه د قدم شاوخوا په سپینو زره جوړه ده لکه د حجر اسود مبارک دا خلای په سپینو زره جوړه ده هغه هم داسې جوړه ده خو نن سبا په شیشه کې بند ده د مناره او د چیکل په شکل باندې ده الته د نن څو کلاس وس نشي ورړای بهتره دا ده چې طواف نه بعد دلته په دغه څنګه کې د سلمونځ وشي چې د مقام ابراهيم د تا او د کعبه مبارکه په مابین کې شي شاته ودرېږي نور خو حرم ټول مقام ابراهيم د کدلته مکنه پیدا کېده په بل ځای کې دی ودرېږي ایمګه خلک چې علم نه لري غریبانان الته دغه حرس دی وجه نه چې الته ملمونځ کړوي الته خلک طواف کوي د مخته تیریږي دای په دغه ځای ولاړی نو د خلکو چې درېږي په منځو بیا خو د خلکو د طواف لار بنديږي نو د عسكر سراشي هغه د دغه ځای نه بیاي نه پرېګدي چې موږ بل ځای وکړي د عدالت په منځ کې دایمو پښتانه زور کوي هغه یو خاطر کشکی د مخته کوشش کوي په ځای باندې کلک درېږي چې د شنی چې دغه ځای نه پاتې شي
هر ځای کې چې موقع و په هغه ځای کې ودرېږه. ټول حرم مقام د ابراهیم ده. واتخذ من مقام ابراهیم مصلی واحدنا حکم کړو موږ الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته پلار او زوی ته د چې حکم کړو ان طاهرا بیتیا چې پاکه کوي پاکه وساتئ تاسو دواړه پلار او زوی بیت د ما کور د عبادت ما للطائفین لپاره د طواف کوونکو خلکو والعاکفین لپاره د معتکفینو. یا دا معنا ده یا طائف د لری مسافر چې راځي عاکف مقیم چې التوي په حرم کې اوسېږي. والرکع سجود او دغه خلکو د پاره چې رکوع کوونکي او سجده کوونکي دي یعنی المنځ کوونکي دي. وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا یاد کا هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل ابراهيم علیه السلام ای رب دما تو وګرځي دغه خار چې کعبه مبارکه د ځای د امن کعبه خو جوړ کړه. یو جرهم قوم کې پروت نور قصې خو ډېرې وګدي دي چې اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره نبی حضرت ابراهيم علیه السلام د الله په حکم راوسته دلته پریخو په داسې وخت کې چې نه دلته یو ونه و او بوي نه کور و نه خیمه و یو شیم نه و خو الله د کعبه د آبادی زریعه جوړوله. بیا چې ابي زمزم جبرائیل علیه السلام په پکاو له غځای کې د اسماعیل علیه السلام د تند په حال کې او بو پیدا شوه. بیا جرهم قوم راغال ته چې نو پیدا شو او بو ول د عربو کې او بو قوم واړول نو څه خار ګوټای شو. خدای دغه خار ته د امن ځای وګرځي. ابراهيم عليه السلام دعا کوي. دوم دعا ورته کوي ورزق اهله من الثمرات او روزي ورکه اوسیدونکو دغه خار ته د قسم میوونه هر میوانان کې پیدا کیږي. د ابراهيم عليه السلام دعا ده. خو آلته ابراهيم عليه السلام ته چې الله قای ذکر کو لا ینال عهد الظالمین اخو د نبوت خبره وا دو په رزق کوم ذات قید دی الله د حکم دومره تمثيل کو خدای روزي ورکه خو چاته ورکه من امن منهم هغه چاته چې په دا مکه معظمه کې وسیږي چې خو مسلمان وي. دعا د مسلمان په باب کې وکړه بالله والیوم الاخر په الله په ورځ آخرت. الله ورته د دنیا رحمت عام ده کافر تم دا روزي خو کافر تم ورکوم خو نبوت نه ورکوم. الله تعالی ورته قال رب کریمت ومن کفر هغه څوک چې کافر شوی وي فامتعوه قليلا فائدہ به ورکم یغه تم لګ زمانہ چې د دنیا ژوندۍ ده ثم اضطره الى عذاب النار بیا به مجبور کم بو به زم په زور باندې هغه عذاب دی اورته و به اصل مصير ډیر بد ځای دی ورتلو دغه اور. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل یاد کا هغه وخت چې پورته کوله ابراهيم عليه السلام بنیاد د کعبه و اسماعیل او اسماعیل عليه السلام د ترجدا کو ځکه معاون ده اصل ابراهيم عليه السلام ده کعبه جوړ کړه لوی عبادت وکړه اوس د عبادت نه بعد خدای تزاری کې دی قبولي. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب المز دی وکړه بیا خدای ته عاجزي وکړه چې خدای وسره قبول کړي. سړی د اعتماد په خپل عمل نه کوي. هر عبادت چې وکړه وای سر په دغه ذات اکتفا نه کوي بیا د عبادت نه بعد خدای ته ژړا او زاری کوي چې خدای وسره قبول کړي. ځکه د الله د شان سره لایق عبادت پیغمبر علی السلام ویل دي چې اظهار د عجز کړي لا او ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک. نو ربنا دعا کوي ای رب دې موږ تقبل منا تقبل کې دې موږ نه دغه عبادت دې موږ انک انت السميع العليم بشک ته اوریدونکي د ټولو دعاګانو او عالم په ټولو نیتو خو او بد د کارو د خلکو باندې. ربنا ای رب دې موږ وجعلنا مسلمین لك موږ دواړه وګرځي حکم ممنون کې دتا ومن ذریتنا امه مسلمه لك او د اولاد دې موږ نم ډیر خلک د سی وډاله پیدا کی چې حکم منون کې دتا وارنا مناسکنا او خه مخت احکام د حج د مک وتب علينا او قبول کی توبه د مک انك انت التواب الرحيم بشک ته توبه قبلون کی او رحم ذات الله توبه قبلی وعده ده خو په خوشاله کیږم ډیر خو چې په چی راځي شو هغه قبلی الله د بنده په توبه دومره خوشاله کیږي. حدیث مبارک کې راځي یو سړی د په اوخ باندې سپور د خوراک او د چکاک سامان هم ورسره ده په یو چول بیابان کې روان ده غرمه شو مثلا ډېر سخت ستړی شو دی ونه لاندې سملوس چې لږ آرام وکم بیا بځم چې دی ویده شو اوخ خلاص شو لاړ ورک شو
د ستړي خوب د یو غنټه مثلا ویده د چراویک شو وخت نشته نه کله شته نه کوچیان شته هیڅ کم نشته امید دغه نشته چې زه د بیا بچ شم د مرګ نه نو جګ شي په خپل اوپس کوشش شروع کی وګرځي نه کی پیدا بیا وی چې کنه بیرته خپل ځای ته لاشه الته ویدش اسمري خو خپل ځای ته ولېږي و یو عادت ته په وخانو کې چې وخت یو واره په یو ځای چوشي نو بیا بیرته کوشش یې غځای ته کوي دغه وجه نبی رسول الله په جمعات کې د وخت په شکل ځان ته ځای معین کوي چې په یو ځای درېږي چې قبل څوک بیا په غځای ودرېږي ته په خپکیږي دغه ته تعین ویل کېږي کامیش اول راتله په اول سب کې درېږي پروا نشته خو چې ته ودرېږي بل ورځ کې ته په ځای څوک ودرېږي په خپکیږي نبی رسول الله د وخت سره تشبیه ورکړي چې وخت نه ځان ما جوړوي نو التلارس بیرته وې دشي چې وخت راويک شي چې وخت راغلی د ولار دا هغه د خوراکو د چکاک شیانم ټول ورسره دي خو د مرګ نه بچو دا سړی د ډېر خوشحالي نه وي چې خدای پاک رښتیا چې زه د خدایم ته مې بنده د خود سوي چې رښتیا چې ته مې خدای ځکه زه د بنده یم و د ساتله خو خوشحالي نه داسې وي لکه قصدنی وي بیا خو په کافر کېږي دغه بنده په دغه اوخ پیدا کول څومره خوشاله شو الله تعالی د بنده په توبه تر دغه زیات خوشاله کیږي ځکه مخته موخه را کړی دا بار راته وی چې ګناه در نه وشو توبه وباسه اصرار مکه په ګناه دوام مکه په ګناه باندې خدای پاک توبه قبلون کوي او رحیم ذات ربنا نور دعاګانې پسکی ای رب دې موږ وبعث فيهم رسولا ولګه په دغه اهل د مکه کې یو پیغمبر نبی علیہ السلام د ما د نبوت خبره خو په ازل کې لیاوه خو ظهور د ابراهیم علیہ السلام د دعا نه را شروع شو ابراهیم علیہ السلام دعا وا عیسی علیہ السلام زیره ورکو یاتی من بعد اسمه احمد مانه بعد پیغمبر روان ده او خوب د خپل مور و چې خوب ویل چې د خېټه نور پیدا شو چې ټوله دنیا منوره شو دیت ولګي یو رسول منهم د دین یتلو علیهم آیاتک چې تلاوت کوي په دې باندې آیاتونه دیتا ويعلمهم الكتاب ورخي دیت قران عظیم شان والحکمت احکام د دین یا اسرار ويزكيهم او د دې صفایره ولې د کوپر نه د ګناونه انك انت العزيز الحكيم ته خدای پاکه غالب ذاتی په ارض قادر او حکیم ذاتی اهل مکه او ته ابراهيم عليه السلام څو قسمه دعا وکړه د امن دعا وکړه خدای ته د امن کور کې د رزق د وسعت دعا وکړه چې خدای پاکه هر قسم میوه او هر قسم رزق ورکړي د اولادی په باب کې د ایمان دعا وکړه خدای د ما په اولاده کې دلته به اوسېږي خو اسماعیل علیه السلام دلته شو مسلمانان پیدا کې خو دغه زندگی خو د انسان د جهالت وي معلم ته ضرورت وي دستی د نبی دعا وکړه چې خدای پیغمبرم کې پیدا کې چې قوم دلته اوسېږي چې پیغمبر نه وي علم به د کومه خانه کېږي خدای پاک پیغمبرم کې پیدا کې خو د پیغمبر په صفاتو کې څلور شیان ذکر کړه چې تلاوت آیاتو ورته کې قران او احکام علم ورخي او حکمت احکام ورخي او د دې تزکیه کوي تزکیه څلورم مقام کې ذکر کړه ورسته چې را روان د نبی علیہ السلام په صفاتو کې الله تعالی تزکیه بیا په دوم مقام کې ذکر کوي يعلمهم الكتاب ويزكيهم ځکه وای د مقصد په لحاظ تزکیه ډیره ضرور ده چې څنګه علم دي تی باید تزکیه یې ورسره چې صفای نه نیت اخلاص نه عمل نه قبليږي که هر څومره تلاوتونه وکي هر څومره احکام زده کې خو چې نیت نه صفای هیڅ اعتبار نشته وای چون کې د مقصد په لحاظ ځکه ورسته بیا د نبی رسول الله چې دعا خود څلورم مقام کې تزکیه ذکر کړ ابراهيم عليه السلام خو الله دعا قبول کړه پیغمبر عليه السلام بیان چکی د کتاب ورکي او د تزکیه په ذکر کې ځکه چې علم چې بلا تزکیه وي عمل چې بلا تزکیه وي هغه ته وای اعتبار نشته